په مسجد کې ناست یو، سبا له به په دغه هدیره کې پراته یو. ډېر خلک دې مسجد کې مخکې ناست و، نن نشته دی. ډېر خلک په کورونو کې وو، مور او پلار هم ورته خوشحاله، بچي مو ورته خوشحاله، ښځه هم ورته خوشحاله، رشته دار هم ورته خوشحاله. نن تیتلې په قبرونو کې پراته دي. کوم خلک چې د هغې عمرونه ډېر شي هغې اوس واورئ. یو آواز کوونکی آواز کوي، یا بنا ستین، اے د شپېتو کالو خلکو، عدو انفسکم فی الموتى، خپل ځان په مړو کې وشمارئ. سفیان ثوری رحمت الله تعالی علیه او فرمایل من بلغ سن رسول الله صلی الله علیه وسلم فلیتخذ لنفسی کفنا. سوچ د نبی صلی الله علیه وسلم عمر ته رسېدلی دی، شپېتو کالو راوښتی دی، ځان له کفن جوړ کړئ. ان قریب ستاسو مر را روان دی، ځان له کفن جوړ کړئ. بلکې بل روایت کې راغلی، سلفو کې بعضې خلکو به ویل څوک چې 40 کالو ته ورسېدو فقط دخل فی اسواق الموتى، دا د مرګ بازار ته ور داخل شوی. ای زما وروڼو، کم خلک چې 40 ته ورسېده، موږ د مرګ بازار ته ور داخل شوي وو. د مرګ بازار کې موږ قدم ایښودلی دی. نو ځان تیار ساتئ. ابو الدرداء رضی الله عنه او فرمایل، یو مرفوع روایت کې راغلی او غایبان سره دی کلام دی، کفا بالموت واعظا. ډېر خطیبان دا روایت ذکر کوي، کفا بالموت واعظا، مرګ پوره نصیحت دی. موږ چې کله مړی قبر ته کوز کو، خاورې پې واړه، نور نصیحت ته ضرورت نشته دی. په جنازګاه کې خطیب او د مقرر بیان ته ضرورت نشته دی، همدغه بیان پوره دی. کفا بالموت واعظا وکفا بالدهر مغرقا. زمانہ غرقون کی پورا دا سڑے غرقی زمانہ. بیا وی الیوم فی الدور وغدا فی القبور. نن پا کورون کی، سبا پا قبرون کی، نن پا مسجد کی ناسیو، سبا لبا بدغا هدیره کی پراتیو. ډېر خلک دې مسجد کی مخ کی ناس و، نن نشته دی. ډېر خلک پا کورون کی وو، مور او پلار هم ورته خوشحاله، بچي مو ورته خوشحاله، ښځه هم ورته خوشحاله، رشته دار هم ورته خوشحاله. نن تیتلې په قبرونو کې پراته دي. الیوم فی الدور وغدا فی القبور. نن په کورونو کې وو، سبا په قبرونو کې وو.